د ټاکنیزو کمپاینونو په وروستۍ ورځ هم پکتیکا کې د دوو نمایندانو محمد اشرف غني او ګلبدین حکمتیار پر ملاتړ غونډې وشوې چې د دې ولایت زرګونو خلکو پکې برخه اخیستې وه. د دولت جوړونکي ټیم پر ملاتړ غونډه چې د ولسي جرګې په تیرو ټاکنو کې نوماند محمد داود کټوازي له لورې جوړه شوې وه او د یاد ولایت زرګونه خلکو پکې برخه اخیستې وه. په یاده غونډه کې د پکتیکا ولایت خلکو له اوسني ولسمشر غني د کلک ملاتړ په څرګندولو سره له هغه غوښتنه وکړه چې دغه ولایت ته په تیرو کلونو کې هیڅ پاملرنه نه ده شوې او دا ځل باید له پامه ونه غورځول شي. جمهوریت د لاس ورکوي د یاید خیل د ولسوالۍ نر او ښځه کامر لوی شانه په شانه په سر ولاړ یو. هېڅ څه کار نه وکړه. موږ تاسو ته معلوم دي ملي کارونه د افغانستان اوبه یې مهار کړي. د افغانستان ګوټ ګوټ ته برېښنا روانه ده. د محمد اشرف غني د ټاکنیز کمپاین غړي ډاکټر نقیب الله احمدزي له پکتیکاوالو مننه وکړه چې په لوی اکثریت له غني ملاتړ کوي. هغه ویل د دې ولایت خلکو تل د نظام د بقا لپاره قرباني ورکړي او په هیواد کې هر جوړ شوي دولت ته یې کلکه اوږه ورکړې ده. ملک دشمن عناصرو د جمهوري ریاست د ورانولو کوشش کړی ده. نو همدغه پکتیکاوال دي چې له زیرو پټکا او ګلونو سره کابل ته د ولس او د جمهوري ریاست د استحکام دپاره په لښکرو راوتلي دي. همدارنګه دغې پراخې غونډې ته محمد اشرف غني د ټلیفون له لارې وویل چې ټولو ستونزو ته به یې رسیدګي کیږي. هغه یو ځل بیا هغه ژمنې تازه کړې چې د روانو ټاکنیزو منډو ترلو پر مهال یې د دې ولایت له خلکو سره کړي دي. غني وویل چې د یاد ولایت د لویو لارو په امن کولو، پراختیایي پروژو، په ځانګړي ډول تیلو او ګازو په طبیعي زیرمو به کار کوي او همدارنګه به د انګور اډې لار په ترانزیت بدلوي. په ورته مهال پکتیکا کې د حزب اسلامي پر ملاتړ ګڼ پخواني جهادیان، قومي مخور او ځوانان راټول شوي وو او له ګلبدین حکمتیار یې ملاتړ وکړ. د ټاکنیزو کمپاینونو له پیل راهیسې دا لومړی ځل دی چې د حزب اسلامي پر ملاتړ سلګونه پکتیکاوال راغونډیږي او هغه ته د رایې ورکولو ژمنه کوي. که څه هم پکتیکا کې دا ځل د تیرو کلونو په پرتله د ټاکنیزو سیالیو ډګر پیکو، خو د محمد اشرف غني او ډاکټر عبدالله ملاتړو د سیالۍ میدان یو څه ګرم ساتلی وو. له دغو درې نمایندانو پرته د ټاکنو نورو ډلو بیا په دې ولایت کې د کمپاین له پیله تر وروستیو هیڅ غونډه او فعالیت نه دی ترسره کړی. خو د هیواد پر پلازمینه سربیره په ځینو نورو ولایتونو کې ټولو نمایندانو او د هغوی پلویانو په دې موخه لویې او وړې غونډې ترسره کړي ترڅو ځان د ولسمشرۍ تر چوکۍ ورسوي. د یادونې وړ دی چې د تل یا میزان دریمه د ټاکنیزو کمپاینونو وروستۍ ورځ وه او په پلان کې ده چې د ولسمشرۍ انتخابات د همدې میاشتې په 6مه نیټه په ټول هیواد کې ترسره شي.